هغوی ډېر زیاتې ستونزې لري. خپل څه پلان لرئ چې مطلب دا چې دغه خلکو سره دغه مشکل دغه ستونزه یې حل شي؟ هو دې په باره کې زموږ مشران د اقتصاد مشران دي که وزارت خارجه مشران دي دې په باره کې پلانونه لري. انشاءالله ډېر کم وخت کې به ښه ترتیبات برابر کړي. زیاتره خلک په انتظار باندې چې پاک افغان لویه لاره په بشپړ توګه خلاصه شي. مشکلات لري په دغه حوالې سره څه پیشرفت شو؟ نو په دې حوالې سره زموږ وزارت خارجه مشران د پاکستان سره هماهنګي کړې ده، خبرې کړي. ان شاء الله تعالی ډېر زما په نظر باندې ډېر کم وخت کې به ان شاء الله دا مشکل ختم شي او د پاسپورت تګ او راتګ به شروع شي ان شاء الله. پاکستان چارواکو سره رابطه کې چې دا کوم خلکو تګ راتګ دی دا آسان کړی څنګه تخبیات همدغه سوال چې د کوم باندې د دواړو طرفونو چې کوم دی دا په سختۍ سره مخ دي خلک دې ته غوښتنه تاسو د پاکستان نه کړې یا تاسو مشرانو دې کې څه پیشرفت کړی؟ ما دا مخکې مو ویلې زموږ وزارت خارجه مشرانو د پاکستان مشرانو سره هماهنګي لري، خبرې کړې دي. انشاءالله ډېر کم وخت کې به د پاسپورټ له لارې تګ او راتګ ختم شي. د پاکستان او دا نورو سروې کړې ده په افغانستان کې کورونا 0.7 ته رسېدلې ده، یعنې کورونا ختمه ده. انشاءالله ډېر کم وخت کې به په پاسپورټ باندې تګ او راتګ شروع شي دواړو ملکونو.